قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تاسې ټول جوړ او روغ یاستئ او د تېرې ورځې درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلي وي او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتابچې او قلم سره آماده ناست یاستئ. ګرانو شاګردانو تېره ورځ موږ او تاسې د تابع په دویم ضمني مشتق باندې کوم چې زموږ او ستاسې 20م درس و په هغې باندې موږ او تاسې کار کړی و، مثالونه هم تاسې ته ما حل کړي وو. نن زموږ او ستاسې د 12م صنف د ریاضي په 22م درس کې چې ستاسې د کتاب 22مه صفحه ده، موږ او تاسې په متولي مشتقاتو باندې کار کوو یا د لوړې مرتبې مشتقات، فرضاً 5م، 6م، 10م، 12م، 15م دغسې مشتقات موږ او تاسې څنګه اخیستلی شو. نن موږ او تاسې په دې موضوع باندې څنګه کوو کار کوو. مخکې د مخکې چې په دې موضوع موږ کار وکړو، هدف موږ او تاسې څه دی، د څه لپاره موږ او تاسې دا لولو. هدف موږ او تاسې د متولي مشتقاتو یا د لوړې مرتبې د مشتقاتو پیژندل دي. څنګه پیژندل؟ په دې معنا ځینې وخت په مشتقاتو کې موږ سره داسې موضوعګانې راځي چې هغه په متولي مشتقاتو پورې اړه لري. فرضاً مثال لا کوي وایي د دې 10م مشتق واخله. که چیرې موږ او تاسې متولي مشتقات ونه پیژنو نو موږ او تاسې بیا د مشکل سره څنګه کیږو، مخامخ کیږو. د دې لپاره چې موږ او تاسې په د دې مشکل حل کړو دغه مشکل، نو راځئ موږ او تاسې باید متولي مشتقات څنګه کړو وپیژنو. مخکې د دې چې په متولي مشتقاتو تاسو ته کار وکړم، مخکې درسونو کې د مشتق موږ او تاسې کله به هم چې د یو تابع یو مشتق اخیسته موږ او تاسې به داسې لیکو، که دویم مشتق به مو اخیسته داسې به مو لیکو. نو اوس د دویم نه پورته موږ او تاسې نه وتللي، ځکه د ضمني تابع مشتقات دویم مشتق موږ او تاسې اخیستی و. نن راځو فرضاً وایي دریم مشتق یې راته واخله، دریم مشتق. که وایي 5م مشتق یې راته واخله، موږ او تاسې د دې 5م مشتق اخلو او همداسې پسې سته نور ډېر مشتقات. حتی تر دې که n راشي نو موږ وایو n مشتق د څه شي، n مشتق د x، n مشتق د څه شي x. او همداسې نور کولی شو موږ او تاسې ډېر مشتقات څنګه کوو واخلو. نو دغه موږ او تاسې د متولي مشتقاتو لپاره څنګه کوو استعمالوو. د لاک وضاحت لپاره ستاسې کتاب کې په اووه صفحه کې یو مثال دی، وایي f(x) مساوي f(x) مساوي کېږي د څه سره x مکعب منفي 3x مربع، x مکعب منفي 3x مربع مثبت 4x منفي 1. وایي څه وکړئ؟ تاسې د دې تابع دویم مشتق لاسته راوړئ، دوهم مشتق یې f2 د x دی پیدا کړي، دی وایي لاسته راوړئ. حل په لاندې ډول مشتق حسابو. اوس تاسې وګورئ ډایرکټ تاسې دویم مشتق نشئ اخیستلی. څنګه به کوئ؟ اول به د دې لومړنی مشتق پیدا کوئ. کله مو چې لومړنی مشتق پیدا کړل هغې نه وروسته تاسې کولی شئ د دې دویم مشتق واخلئ. دا مثبت x مکعب دی، صحیح شو. کولی شئ له هغې وروسته تاسې د دې څه وکړئ، دویم مشتق یې لاسته راوړئ. نو راځم دا په خپله لیکم. لومړی f(x) مساوي کېږي د x مکعب منفي 6 3x مربع مثبت 4x منفي 1. اول لازم د دې لومړنی مشتق اخلم، مطلب د f تابع لومړی مشتق نظر څه شته x ته مساوي کېږي. توان په ضریب کې ضربوم، د توان نه یو کموم، همداسې د دویم دریم او نورو لپاره. 3 په یو کې 3 x په توان د 3 نه چې یو لاړ شي 2 منفي 2 په 3 کې 6 x، ځکه 2 نه چې یو لاړ شي یو لیکلو ته بیا اړتیا نشته. مثبت یو په 4 کې 4 د x مشتق یو دی او منفي د دې ثابت عدد مشتق څه دی؟ 0 دی. صحیح شو. دا یو قضیه موږ لوستې وه. دا یې لومړی مشتق شو. دویم مشتق ته وګورئ، د f تابع دویم مشتق نظر x ته مساوي 2 په 3 کې 6x، 2 نه چې یو لاړ شي یو لیکلو ته اړتیا نشته، منفي 6 او جمع 0. نو دویم مشتق چی شو؟ د اف تابع مشتق نظر x ته
البته دویم مشتق مساوي شپږ x منفي شپږ ورته وایه درواخله دا د دې تابع دویم مشتق. صحیح شو. راځم یو بل مثال ته. دا یو مثال شو. یو بل مثال د ستاسو کتاب کې په 28 صفحه کې وای وای مساوي کیږي وای مساوي ساين x جمع کوساین x. وای مساوي ساين x جمع کوساین x. کچیرته دا وی کچیرته دا یو تابع وی نو تاسو څنګه کار وکړئ؟ وای 9 مربع. صحیح شو. 9 مربع جمع چه؟ جمع وای مربع دای لاسته راوړئ. دای لاسته راوړئ چې دای چه ته جوړیږي. کچیرې وای مساوي ساین ایکس جمع کوساین ایکس وي نو تاسو څنګه کار وکړئ؟ وای نهم مشتق مربع کې جمع او وای په خپله مربع کې ده ساده مشتق ماخلی مربع کې جمع کې او جواب د دې څنګه کې اخیری جواب وای د دې چې د داتې لاسته راوړئ. صحیح دی. مطلب دا د دې 9 ځله مشتق اخلم. انوم مشتق دی متولی دی که نه؟ 9 ځله مشتق اخلم بیا یې مربع کوم او دا همدغسې ساده مربع کوم عملیه په اجرا کوم چې د دې نه څه جوړیږي او قیمت لاسته راځي حل کوي. حل په لاندې ډول مشتق حل کوو یا نیسو مشتق. راځي اول د دې 9 ځله مشتق اخلم. لومړی وای مساوي ده د ساین ایکس جمع کوساین ایکس. لومړی مشتق د ساین ایکس تابع مشتق ساده به واخلم چې پوه شي. د ساین ایکس مشتق جمع حالت ته بیل بیل به مشتق اخلي. جمع چه؟ کوساین ایکس د دې مشتق. نو د وای تابع مشتق مساوي د ساین ایکس تابع مشتق څه دی؟ کوساین ایکس دی او جمع د کوساین ایکس تابع مشتق منفي ساین ایکس دی. لکه داسې لیکم جمع منفي ساین ایکس. صحیح شو. نو دا داسې شو د وای تابع مشتق مساوي شو د کوساین ایکس مثبت منفي کې منفي ساین ایکس. نور ساده ساده اخلم خام. د وای تابع بل مشتق مساوي شو دویم دا مساوي د کوساین ایکس تابع مشتق منفي ساین ایکس منفي د ساین ایکس تابع مشتق کوساین ایکس. بل مشتق اخلم دریم دا مساوي د ساین ایکس تابع مشتق کوساین ایکس چون علامه منفي د منفي کوساین ایکس او د کوساین ایکس تابع مشتق منفي ساین ایکس د خو منفي په منفي کې بیرته مثبت کیږي مثبت ساین ایکس. کولای شم دا داسې ولیکم چې ساین ایکس منفي کوساین ایکس منفي چه کوساین ایکس. اوس که د دې زه تاک مشتق دا شی راځي تاک مشتق چه راځي تاک مشتق دغه راځي بل مشتق د دې زه اخلم بلې چې واخلم د وای تابع مطلب څلورم مشتق دا مساوي د دې مشتق چې د کوساین ایکس او منفي چه د کوساین ایکس تابع مشتق منفي ساین ایکس دی که نه مثبت ساین ایکس باشه. ولې منفي په منفي کې بیرته چه کیږي مثبت کیږي که نه مثبت. خو که نهم مشتق د دې زه واخلم ان تر نهم پورې لاړ شم د وای تابع نهم مشتق مساوي د چی سره دی د کوساین ایکس منفي چی سره منفي ساین د ایکس سره. دا د دې نهم مشتق راځي. نهم مشتق همداسې تاسې د دې څلورم ما واخیسته پنځم شپږم اووم اتم نهم پورې چې لاړ شي نهم مشتق د دې دا راځي. صحیح شو. اوس نو راځم دلته تاسې اوس وګورئ د وای تابع نهم مشتق مساوي ده د کوساین ایکس منفي چه منفي ساین ایکس. اوس راځم خپل هدف ته. هدف می چه ده؟ هدف باید زه دا لاسته راوړم داسې لیکم د وای تابع نهم مشتق دا مربع جمع وای مربع دا مساوي. نهم مشتق چه ده؟ کوساین ایکس دی قلم کوساین ایکس منفي ساین ایکس
بیا ضرور نه ده چې تاسې نهه ولیکئ خو نهم مشتق واخیستل شو خلاصه شو خبره مربع جمع چه جمع وای وایم ساین ایکس ساین ایکس جمع کوساین ایکس دا مربع راځئ دا د ا جمع بي کل مربع انکشاف شو دې ته اوس څه ورکوم انکشاف ورته ورکوم د وای تابع نهم مشتق مربع جمع وای مربع مساوي شو ا مربع کوساین مربع ایکس منفی 2ab 2 کوساین ایکس ضرب ساین ایکس جمع بی مربع بیم ساین ده ساین مربع ایکس او جمع دا بل ا مربع ساین مربع ایکس جمع 2ab 2 ساین ایکس ضرب کوساین ایکس او جمع چه بی مربع کوساین مربع د ایکس اوس راځي دلته وګورئ یو څه اختصارات دلته کیږي ګوره د منفي 2 کوساین ایکس ساین ایکس مثبت 2 کوساین ایکس ساین ایکس یا ساین ایکس کوساین ایکس ضرب حالت ته د دونو ذات تغییر ورکولای شي نو دا راځي د دې سره څنګه کیږي چې جمع کې صفر کیږي صحیح شو نو وای نهم مشتق دا مربع جمع چه جمع وای مربع مساوي کوساین مربع یو کوساین مربع ایکس او یو کوساین مربع ایکس 2 کوساین مربع ایکس دا شو 2 کوساین مربع د ایکس یو ساین مربع ایکس او یو ساین مربع ایکس 2 ساین مربع ایکس جمع 2 ساین مربع د ایکس صحیح شو اوس څنګه کار کومه اوس په دې دواړو کې دوه مشترک نیسمه دوه چې مشترک د جمع حالت د زینو ته تغییر ورکومه ساین مربع ایکس جمع کوساین مربع د ایکس لبله طرفه ساین مربع ایکس جمع کوساین مربع ایکس مساویه او د نو داسې لیکمه د وای تابع نهم مشتق دا مربع جمع وای مربع مساوي د چی سره شو 2 ضرب یو او اخري جواب 2 که چیرته تاسو د متولی تابع مشتق ونه پیژنئ په دې ډول باندې تاسو دا مثال څنګه کولای شئ نشئ حل کولای پنځم شپږم مشتقات تاسو نشئ اخیستلی راځم دلته یو دغه بل مثال تاسو کورنۍ وظیفه د کور کې به حل کړئ یو وړوکی فرمول ورکړی دی فقط دغه فرمول درته لیکمه بیا نو تاسو ته زه کورنۍ وظیفه درکوم داسې ده وایي که چیرې انوم درجه تابع څو جملې وي په داسې شکل باندې اف ته ان ایکس مساوي وي د سی صفر جمع سی یو ایکس جمع سی 2 ایکس مربع جمع سی 3 ایکس مکعب او جمع نقطه 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 سی ان ایکس ان سی ان ایکس په توند ان د دې څنګه کولای شو موږ ان ځله مشتق واخلو انوم درجه تابع ده ان ځله مشتق داسې اخلو د اف تابع لومړی مشتق نظر ایکس ده دا مشتق صفر شو ثابت حد دی صفر جمع دا سی یو شو ځکه د دې یو دی سی یو جمع دا څو شو دا 2 سی 2 ګوره 2 سی 2 ایکس په توان ده ایکس مثبت دا بشي 3 سی 3 ایکس مربع او جمع نقطه 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 مثبت اخیری حد به چه لاسته راشي ان سی ان ضرب سی ان ضرب ایکس په توان د ان منفي یو صحیح شو بل راځم که دویم واخلم دویم مشتق د دې ان ایکس مساوي خاصی صفر شو یو په 2 سی 2 جمع 2 په 3 کې شپږ سی 3 ایکس او مثبت شه مثبت ان مثبت راځي بل جوابي ان ضرب ان منفي یو ان ضرب ان منفي یو ضرب سی ان ضرب ایکس په توان د ان منفي 2 ضرب ایکس په توان د ان منفي 2 ان منفي 2 همدارنګه دریم څلورم پنځم شپږم خو که آخر مشتق تاسو د دې ان واخلئ انوم درجه ده اف ان مشتق د ان ایکس
د ان اکس تاسې واخلئ هغه آخري مشتق به د دې څه شي ان ضرب ان منفي یو ضرب ان منفي دوه او ضرب څه نقطه نقطه سی ان مساوي ده د ان فاکتوریال ضرب څه سی ان. نو د یو انوم درجه تابع مشتق کوم چې متولی وي په دغه شکل باندې تاسو څنګه کولی شئ اخیستلی شئ. د یو مثال در سره کور کې حال کوي د دې 3 ځله مشتق واخلئ. وای مساوي کېږي د 15 x مکعب جمع 4 x منفي یو. دا اوس تاسې د نن ورځې درس کوم چې دغه فرمول او مثالونو باندې تاسو ته ما څنګه کړو وړاندې کړو. خدای دې وکړي یو څه مو ترې زده کړي وي. نن ورځ دپاره همدومره بس. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.